بولسینا په باره کې راځي که نه بولسینا نه دی هغه ډېر عجیبه کتابونو لیکلي چې هغه ډېر زیات نباز چې کوم ورته وایي که نه نبس شناس چې کوم حکیم ته وایي داسې نبس شناس و د هغه په باره کې ډېر عجیبه د کتابونو خبرې لیکلي دي هغه یو ځای ته تللی هغه د جورجان چې کومه علاقه ده نو په هغې کې هغه وخت سره قابوس بادشاه و د هغه یو رشته دار و ډېر نږدې رشته دار و نوجوان هلک و هغه ډېر زیات بیمار شوی او انتهایی زیات بیمار و نو هغه ټول حکیمان چې څومره وو هغه وله راغلي وو او حکیمانو په خپل څومره علم چې و هغه په استعمال کړو خو هلک چې دی نو هغه بلکل نه ټیک کېده نو هغه د قابوس ته چا ووایي چې داسې کار وکړه چې کوم بولسینا دی که نه نو هغه پسې لاړ شه او هغه وله راوله هغه ډېر زیات تجربه کار دی او نه بس چې سړي ونیسي نو پته ورته لګي د بیمارۍ هغه پسې کسان ولیږل چې کله یې بولسینا راوسته نو بولسینا چې دی نو هغه وله نبض وکته د هغه چیکپ چې مکمل وکړه نو کله چې وله نبض وکته او د هغه رنګ ته یې وکتل نو هغه ته خو به د نبض نه پته لګېده چې یاره نبض چاله ونیسې نو دکې دا د بیماري ده د حکیمانو ته پته لګي د نبض نه هغه چې کله نبض ونیو نو داسې قسمه بیماري چې ده نو نبض نه هغه دغه نه کړه بیا چې د هغه حالت ته وکتل نو قابوس بادشاه چې دی هغه ته یې وویل ستاسو د مردم شماري چې زمونږ د علاقو کې کوي دا کورونه او د افراد او د هر څه شماري د علاقې نو دکه کس چې ستاسو کوم ډپارټمنټ والا دی هغه راوغواړئ هغې چې کله راوغوښته نو هغه ته وی ته دا څومره جورجان ښار چې کوم دی که نه نو داسې کار وکړه چې دې کې څومره واړه کلي دي د دې ټولو کلو نومونه ماته واخله نو د هغه مریض چې کوم دی نوجوان د هغه نبض یې داسې نیولی دی چې کله هغه لګیا شو د هغه وړو کم کلي چې پکې وو په هغه جورجان کې د هغې نومونه یې ورته اخیستل یو نوم چې پکې داسې واخیسته د یو کلي نو بیا هغه بادشاه ته وایي قابوس ته چې داسې کار وکړه چې دا پلانکې کلی نه دی د دې محلې چې چاته پته لګي چې دې کې څونه محلې دي او د هرې محلې د نوم ورته پته وي هغه کس راوله هغه ورته وایي د دې خو بل کس دی بیا یې ولا بل کس راوسته اوس د دې نوجوان نبض یې نیولی دی او چې کله هغه راوسته نو محله یو محلي نوم اخلي د یو محلي کم کلی چې ورته هغه یاد کړی د یوې محلي نوم بیا د یو محلي نوم چې واغسته نو وایي چې به د دې محلې باندې ودرېږه هغه ودرو وی اوس داسې څوک شته چې په دې محله کې څومره کورونه دي او د چا کورونه دي چې د هغه سړي نوم راته واخلي وی او دا وی بل کس سره دی وی هغه راوغواړئ هغه یې راوغوښته وی په دې پلانکې محله کې د دې پلانکي کلي د پلانکې محله کې چې د دې پلانکي دا څونه کورونه دي د کورونو د هغه مشرانو نومونه واخله هغه کورونو نومونه اخیستل وی دا د پلانکي کور دی دا د پلانکي کور دی دا د پلانکي کور دی وی چې دې کې څونه افراد دي د هغې نومونه تاله درځي وي یو چې نومونه ماله راځي وی ښه هغه د یو دا د پلانکي کور دی محله کې چې هغې کې داسې پنځه شپږ اته نومونه واخیستل نو د یو سړي نوم چې واخیسته نو وی په دې باندې ودرېږه چې کله ودرېده وی د ده په کور کې څونه افراد دي د دې پلانکي کسا نوم چې یې واخیسته وی د ده په کور کې دومره افراد دي وي د هغې نومونه درځي وي یو چې دا دي لیکلي دي راسره راځي وی ته ووایه د هغې نومونه د هغې نومونه یې ورته شروع کړه چې یو نوم یې ورته اخیسته بس چې یو نوم یې ورته واخیسته په هغې کې د هغه سړي لور وه یو جینۍ وه چې د هغې نوم یې ورته واخیسته بس هغه قابوس بادشاه چې دی نو هغې ځان ته را جدا کړ او هغه ته وایي چې دی بیمار نه دی بس داسې کار چې دی دا پلانکې د جورجان ښار د پلانکې کلي کې نه دی دی کې چې دا پلانکې محله ده په هغه پلانکې محله کې دا پلانکې سړی دی او د هغه پلانکې نومي لور چې کومه ده هغې څه چې دی نو دی په هغې باندې عاشق دی او د دې د وجې نه دی بیمار شوی دی د یارې غږ کولی نه شي او د ده دا رنګ چې کوم دی دا ورځ تر ورځه زیړېږي نو داسې کار وکړه چې که ما دته ډایرک وی نو د ما ته خبره نه کوله اوس پاتې دواړه تپوس وکړو نو دی به اوس ووایي نو چې کله ورسره کېناستل وایي ګوره ستا د پلانکې دغه داسې شان ستا سره ورسره محبت دی نو موږ ته به دې مخکې ویلو نو هغه قابوس بادشاه ورته وایي چې دا خو دواړه زما رشته دار دي لکه هم زما رشته دار دی دغه جینۍ چې کومه ده دغه سړی دا هم زموږ رشته دار دی په رشته کې خو باید دونه مسله نه دا رشته به له موږ ډېره په اسانه باندې وکړو نو وایي چې به د دې زر تر زره واده وکړي بیا بولسینا ته د قابوس بادشاه وایي چې دا تا څنګه معلوم کو وایي چې یاره ما د ده نبض کله ونیوه نو د ده په نبض کې به هسې قسمه بیماري نه وه
نو ما بیا وی چیرې دا خو ماته داسې ښکاري دا سړی چېرته عشق کې مبتلا شوی دی د هغې د وجې نه به داسې شوي نو ما د ټولې علاقې چې څومره و نو ما د نبض نیولی و چې کله دا ما ورته وی چې د کلو نومونه واخلې نو چې کله د کلو نومونه یې اخیسته د دې جینۍ د کلي نوم مې واخیسته نو د ده د نبض به داسې ټوپ و بیا ما وی چې کله د محلو نومونه هغه بل کس شروع کړو چې کله د دې جینۍ د محلې نوم یې واخیسته نو د نبض بیا ټوپ کړو بیا چې کله دا کورونو نومونه یې اخیستل نو کورونو کې چې کله دا سړي نوم واخیسته نو نبض بیا ټوپ کړو نو چې د نبض به ټوپ کړو نو ما به ورته چې ما به ته به پته ولګېده چې هم دقه ځای دی به سره وبه مې نیوه ما به ورته وی چې به د دقې معلومات وکړې نو بیا چې کله هغه د کور نومونه یې اخیستل هغې کې چې دا جینۍ نوم واخیسته نو د هغه نبض بالکل سم ټوپونه شروع کړه نو ما ته پته ولګېده چې مسله دقه ده او دا واقعیا چې کومه ده نو دا په اطبا کې حیرت انګیز کارنامه یو کتاب دی دا په هغې کې ما سر ډېره مخکې کتلې وه هغه المارۍ کومه د کتابونو چې وه هغې کې دا یو کتاب راووته او دا کتاب چې دی نو دا لیکلی چې دی نو دا حکیم عبدالناصر فاروقي صاحب لیکلی دی او هغه دومره قابل سړی دی هغه په جامعه طبیه چې کومه ده دیوبند کې هغه په هغې کې مدرس دی باقاعده نو باقاعده دا واقعیا چې کومه ده نو دا اطبا کې حیرت انګیز کارنامې دا په هغې کې په صفحه 58 نمبر باندې دا لیکلی شوې ده